دا ورور سوال کړی دی، دا هم ډېر ښه سوال دی. سوال خو نه دی، یو مطالبه ده. هغه دا وایي چې موږ ډېر خلک لیدلي دي، هغوی په دې جنازو کې او مقبرو کې او هدیرو کې خنداګانې کې خبرې کې اواز یې اوچت کړی چې د دوی دپاره څه نصیحت دی. دا مسله ګوره یاده کوي، په هدیرو کې او په مقبرو کې جنازو کې خنداګانې په اوچت اواز خبرې دا نه دي په کار. یو څو خبرو د لاسه. اولنی خبره هغه دا ده چې دا ځای د عبرت دی، دا موقع هغه د عبرت اخیستو دپاره ده. او کم سړی چې دلته خنداګانې کوي او ټوکې ټکارې کوي او دنیوي خبرې کوي، نو دا دلیل دی د ده د زړه په سخوالي باندې. ګوره د دې مرګ خپل یو هیبت دی، د مرګ یو هیبت دی، که نه هیبت یې نشتی. پته نشته که تاسو نه ښکاري سړی وایي چې نه موږ ته خو مرګ عامه خبره ښکاري. ډېر لوی هیبت دی د مرګ. پلانی مړ شو، یا جنازه په کټ کې پرته وي، جنازه په جنازګاه کې پرته وي، جنازه قبر ته کوزوي، ثابت انسان خلکو راوچت کړی دی چې هغه روغ رمټ ګرځېدو. د دې ډېر لوی هیبت دی، لوی هیبت دی. او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک کې جابر رضی الله عنه وایي، صحیح بخاري کې دی، وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، یو جنازه تېره شو، فقام لها النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو، فقمنا معه، نو موږ ورسره پاڅېدو. نو بیا چا پکې وایي چې یا رسول الله انها جنازة یهودي، دا خو د یهودي جنازه ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اذا رأیتم الجنازه فقوموا، کله تاسو جنازه وینئ پاڅئ، ودرېږئ. دا خو اوس یهودی دی، د سره د عزت دپاره خو نه دي پاڅېدلي، خو د دې مرګ خپل یو هیبت دی. ځکه یو روایت کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی، وایي چا پکې وایي چې یا رسول الله دا خو د یهودي جنازه ده. رسول صلی الله علیه وسلم الیست نفسا، یو نفس خو دی که نه مړ شوی دی. یو روایت کې داسې هم راځي، امام نسایي راوړی دی، پای کې ښه واضح دی، ان للموت فزعا. صحیح ده دا سړی خو یهودي دی، خو د دې مرګ خپل یو ګبراهټ ته وي، یره ده، یو هیبت دی. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم دا مناسب نه ګڼي چې جنازه تېرېږي او زه ناست یم. لکه ثابت سړی مړ دی، تا ډډه لګولې ده، نو سم خیال دی چې مړی خښېږي او دی ګپ شپ لګوي. او د افسوس سره وایم زموږ په هدیرو کې دا ډېر لیدی کېږي. چېرته کله کار او څنګه هغه ابادي چې په دې ځای کې هم ستا د ابادۍ خبرې دي او د کار دي او دغه دي، نو ستا د زړه په باره کې به موږ څه ووایو؟ دلته چې راکوه ابادي روانه د دې سوچ وکړه، د دې ابادۍ دې څه کړي دي، د دې کور به څه کوو، دلته هم سره وړي که نه، دلته هم تر دنیا خبرې کوي، نو زه څه ووایم؟ ما له خو بیا بله څه طریقه نه راځي چې دا سړی وویرو د الله نه. تاسو له چل درځي؟ بله له طریقې نشته. او ځکه ګوره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک کې راځي، امام بیهقي په شعب الایمان کې دا اثر راوړی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په جنازه کې ولاړو، خلکو جنازه راوچته کړې وه، یو سړي خندل، خنداګانې کولې. نو عفوا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله ولیدو، وی اتضحک، ته خاندي؟ خاندي او ته د جنازې سره روانې؟ والله لا اکلمک ابدا، زما دې په الله قسم چې زه به تا سره چېرته هم خبرې نه کوم. ورانه یې کړه ورسره، او لایقو د دې چې ورانه کړی شي ورسره، چې په دې ځای کې یو سړی خنداګانې او مسخرې کوي. پوه شي چې دا سړی کنګال دی د هر څه، د زړه ختم شوی دی. نور تا ته ځای د مسخرو د ټوکو میلاو نه شو، دلته مسخرې او ټوکې قبر کې. او لا ما لیدلي ما په دې قبر کې دننه ولاړې او خبرې کوي، دننه ولاړې، دننه کله چې دا قبر کني که نه، دا کسان ورکو شوي په دوی کې ما لیدلي دي، په دغسې کې لګیا په دې کنده کې. او ځکه سعد بن معاذ رضی الله عنه باره کې راځي، وایي زه چې کله هم د جنازې سره روان یم که نه، کله هم د جنازې سره روان، نو بس زه دغه سوچ کې یم چې څه به کېږي زما سره. دغه ټیم کې سوچ دا پکار دی.
نو چې کوم سړی په دې سوچ کې مصروف وي که نه کوم کې چې سعد بن معاذ دی والله که دی خندا وکړي یا والله که دی بې ضرورته خبرې د دنیا وکړي یا په چغه چغه لګي نه والله نشي کولی او امام ابن ابي الدنيا یو اثر راوړی دی قتاده نه چې ابو الدرداء رضی الله عنه یو پیر په جنازه کې یو کس خندل په جنازه کې ورته وی دا کم څه چې ته اینې او دا څه چې کېږي دا تا د دې خندا نه مصروفه کولی نه شي دا تا د دې خندا نه بندولی نه شي دا څنګه زړه دی ستا وي چې قبر یینې خاوره یینې جنازه یینې مړه یینې کفن یینې نور څه وکړو تاسو ماته ووایه مقبره ده قبر دی خاوره ده جنازه ده د جنازې مونځ دی کفن دی دفن دی نور پسې ما خو ته ضرورت شته چې زموږ دا زړونه نرم شي ځکه دا یاده کوي چې په مرګ باندې د چا زړه نه نرمېدو که نه د را زړه سره نرمېږي نه پرېږدوی سلام پې بیا ووایه وساتي نو ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي وي چې کله به د جنازې سره روان و که نه یا وبه یې لیده جنازه به یې کله ولیده نو وبدرېد او دا به وی روان اوسه او موږ د پسې در روان یو دلته دا د سوچ خبره ده روان اوسه او موږ د پسې در روان یو ځکه بعضو سلفونه راځي چې هغوی به کله په جنازه کې روان نو داسې سوچ به یې کو لکه زموږ جنازه چې ولي خو دقه کټ دی نن د ده نمبر و سبا و بې زما نمبر صرف دومره وشو چې دی زما نه مخکې شوی بس نور به هېڅ هم نشته دی زما نه مخکې شوی هم دقه کټ دی خو لا زما پته نه لګي چې کله به ورته ورکوي جمع دې ټیم کې لا څوک خنداګانې کوي موبایلو کې لګي او یو بل سره چې دی لا دا پرېږده مړی لا ښخ شوی نه یو زموږ خلک چې دی خبره به د ډوډۍ شروع کړي څنګه دیګونه به سوي او کمیټې وای راغلي وي کټونه پوره دی لکه تندر دې راولګي ستا په کټونو او ستا په دیګونو باندې خو هلته یو بل مشکل دی خبره به ښه واضحه کوو مشکل هغه دا دی چې موږ د معاشرې نه مجبوره یو زموږ د معاشرې ډېر افراد لږ نه یم ډېرو سره په خپله دا غم دی په دغه ټیم کې چې د دوی دیګونه به سوي د دوی کټونه به څنګه وي د دوی وریجې به څنګه وي د دوی غوښه به څنګه دا سړی معاشرې مجبوره کړی دی ته چې دی په مقبره کې هم دا خبرې کوي چېرې د کټونو بندوبست وکړي او د دیګونو وکړي او د اګمار راولي او پلانې ځکه چې معاشره کې رواج دی مړی لاړ قبر دی نو موږ څه وکړو والعیاذ بالله خاورې دي نو موږ څه وکړو مرګ را روان دی نو موږ ته خو لا وخت شتي فی الحال موږ لا غم په کار دی د دیګونو د پروګرام د کمیټۍ د راجمع کېدو د میخې د حلالولو د غوا د حلالولو زموږ غم اوس دې سره دی ځکه چې دیکاو به هم کول غواړي رسم و رواج به هم کول غواړي نو خو د دې مقبرې نه واوړئ بیا خبرې کوه خو فی الحال د دې فی الحال دوه کاره وکړه یو خو عبرت والا دویم د دې مړي دپاره دعا وغواړه ځکه چې دی په یو ډېر غټ سفر باندې ووتو په ډېر لوی سفر باندې ووتو داسې سفر چې د الله رحم ونه کړو نو یو ډېر سخت سفر دی بل په دې کې نقصان څه دی دویم نقصان په دې کې تکلیف رسول دي د مړي خپلوانو ته که زما مړی دی مثال کې او هغه ښخېږي او زه ولاړ یم او ته خاندې دا د سړیتوب خبرې دي په ما غم دی ته د ملګري سره لګی چې کار څنګه سبا به ځي که نه به ځي بل اوس به راځي که نه څومره میاشتې تنخوا څو جوړېږي دا ته ما پورې مسخره نه کوې دا ته ما ته تکلیف نه را رسې لکه تعزیت ته چې را باز راشي لاسنیوي له راشي صحیح ده موږ دا نه وایو چې لاسنیوي کې خبرې ناروا دي بلکې دا غلي کېناسته دا نشته دا په غم کې دي چې مکمل غلي کېناسته دا صحیح طریقه نه ده لازم څه خبرې کول پکار دي د دې سره مړي کور والم توجه هغه بدلی شي خو خبرې د دنیا صرف پاتې دي تاسو ته صرف د مزدورۍ خبره ده صرف د پیسو ده
یعنی ټولې خبرې ختمې شوي دي، صرف دغه دوه درې دي نه، ته نور عامې خبرې وکړه، د تسلۍ خبرې وکړه، د وعظ او د نصیحت خبرې وکړه. نو دې کې د مړي کور والا ته تکلیف رسول هم دي. بله په دې کې مسله هغه دا ده، که چېرته دا جنازه په جومات کې، جنازه که چېرته په جومات کې کېږي، نو بیا په جومات کې ته څنګه خنداګانې کوې او اواز دې اوچت کړی؟ دا پکې بل نقصان کېدی شي، خو کله چې کله جنازه هغه په جومات کې کېږي. خلاصه دا شو چې مقبرو کې خنداګانې، مسخرې کول، خبرې کول، دنیوي په موبایلو کې ګپ شپ، یو شی بل شی، دا ټول غلط کارونه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. والله اعلم.